السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران ورور سوال کړی دی چې زه ماښام بېدېږم نو آیت کرسي شریف او 3 وره قل هو الله شریف ووایم نو بیا تر سهاره که نه سم راویښ نو نه معذوره کېږم او که راویښ سم د شپې بیا معذوره کېږم. که تاسو یو شی راته وښایاست. ګران وروره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمول دا و چې کله به ماښام بېدېدی پر بستر به کښېنستی نو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا صورتونه به پر لاس باندې وویله، پر لاس به چوک کړه او بیا به د خپل لاس پر بدن باندې سر تر نوکه ګرده تیر کړي. نو بیا به تر سهاره پورې بېغم و د هره شر و د آفت و د شیطان و د هر څه څخه به انشاء الله تعالی محفوظ وساتل سي. دا انشاءالله یو مجربه دوا ده چې استعمال کړه چې بېدېږې تر بېدېدو مخکې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا 2 صورتونه ووایه پر لاس باندې، بیا پر بدن باندې لاسونه پر لاس یې چوکه، بیا پر بدن تیر که انشاءالله تعالی محفوظ به. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.